وی د الله تعالی په نیز باندې د ټولو نه پسندیده شی چې د الله تعالی ډېر خوښ وي د بندګانو دپاره هغه عافیت دی چې یو بنده د الله تعالی نه عافیت وغواړي. یو حدیث کې راځي یو صحابي نبی پاک علیه السلام ته راغی او عرض یې وکړ چې زه څه شی وغواړم د الله نه، بهتر شی کومه ده چې د هغې دعا وکړم. نبي مهربان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د الله تعالی نه عافیت وغواړه. په دویمه ورځ بیا راغی، بیا د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دعا کې عافیت وغواړه. په دریمه ورځ بیا تپوس وکړ. نبي مهربان صلی الله علیه وسلم په دریمه ورځ ورته وفرمیل چې د الله نه عافیت غواړه، او بیا ورته وفرمیل چاته چې عافیت نصیب شو او ورکړی شو دا کامیاب شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، وی نبی پاک علیه السلام یو ځل منبر ته وخاته وی جرل او بیا وفرمیل د ایمان او د یقین نه پس عافیت یو لوی دولت دی چې انسان ته میلاو شي، نو لہذا موږ او تاسو ته پکار دی چې د عافیت سوال د الله نه کوو. علامه نواب قطب الدین هغه په مظاهر حق کې لیکي چې د دنیا او د آخرت په ټولو نعمتونو کې اوچت نعمت هغه عافیت دی، او د عافیت د دنیا او د آخرت ټولو نعمتونو ته شامل دی. او په عافیت کې د ټولو مصیبتونو، حوادثو، بیمارو او پریشانو نه پکې یو قسم سوال دی چې الله ما د دینه محفوظ وساتي او ما ته د دینه امن راکړي، زما حفاظت وکړي د دنیا او د آخرت د ټولو پریشانو نه، د ټولو مصیبتونو نه. په دنیا کې که د قرض یو مصیبت دی، د بیمارو مصیبت دی، فتنې دي، سخت مرضونه دي، ناګهاني افتونه دي، چې څوک د الله تعالی نه عافیت غواړي نو الله تعالی به د ټولو مصیبتونو د دنیا نه دته حفاظت ور نصیب کړي. یو مشهور عالم دی ډاکټر عبدالحی عارفی، هغه لیکلی دي چې عافیت د دنیا د نعمتونو کې اوچت نعمت دی، او د دې مخې ته د دنیا ټول نعمتونه هېڅ شی هم نه دی. که یو انسان د ټولو دنیا نعمتونو ذکر وکړي او بل انسان صرف عافیت وغواړي، نو دا یو عافیت د ټولو هغه نعمتونو که د په ذهن کې وي او که نه وي چې د الله تعالی اوچت اوچت نعمتونه دي هغه دې ته شامل دي. او هغه مزید لیکي چې د عافیت د زړه سکون ته وي، د دماغو آرام ته وي، د ټینشنونو نه، د پریشانو نه، د غمونو نه، هر هغه شی چې د انسان ته په دنیا کې د دین ته نقصان رسوي یا د ژوند ته نقصان رسوي یا د پریشانه کوي یا د آخرت خرابوي یا د زندگی اوس خرابوي یا مستقبل کې خرابېږي، انجام د خرابېږي، د دې ټولو نه د حفاظت نوم عافیت دی. لہذا د الله تعالی نه بار بار عافیت غوښتل پکار دي. بیا د عافیت هغه مشهوره دعا ده، دا زده کوي، اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. بل دعا راځي، اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انی اسألک المعافات. مختلف دعاګانې دي، بهترین او اسانه دعا پکې دا ده، اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. کوشش کوئ چې دومره جامع دعا ده، دومره د خیرونو او برکتونو دعا ده. د شپې تهجد کوي، رمضان کې کوي، د رمضان نه علاوه الله مقدر نصیب کړه، او که هغه نه د ورځې یو 2 رکعته مونځ وکړي او په سجده کې په ډېر عاجزۍ سره او په یقین سره او په تکرار سره الحاح سره چې ونخلي الله، یا الله اللهم انی اسألک العفو والعافیة، 2 رکعته مونځ وکړه او هره سجده کې بار بار دا ووایه او په ژړا یې ووایه او ډېر په اخلاص سره یې ووایه او په یقین سره یې ووایه. دنیا به هم دې ښایسته شي، آخرت به هم دې ښایسته شي. لہذا دې باندې پابندي وکړئ، یقین وکړئ چې